د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو نړۍ د خپرونې قدرمنو مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ به یې. یو ځل بیا موږ تاسو ته د ځوانانو په اړوند یو څه معلومات چمتو کړي دي. البته یو پروګرام د افغان کوریا انسټیټیوټ په احاطه کې داخل جوړ شوی نو موږ هم دلته راغلي یو. تاسې کتلی شئ دلته یو پروګرام په لاره چول شوی دی چې د کوریا د جمهوریت لوی سفیر هم راغلی دی، دلته ګډون لري. نو تاسو نه هیله کوم چې د خپرونې تر پایه زموږ سره اوسئ. نو دغلته د افغان کوریا له لوري نه یو پروګرام چمتو شوی دی، تاسې دا لوحه هم لیدلی شئ. ځوانان هم راغلي دي او زیاتره یې هغه زده کوونکي دي چې همدلته زده کړې کوي په همدغه انسټیټیوټ کې، او دوی ته به د کوریا کارنر یا د افغان کوریا د دغه فرهنګي مرکز په باره کې معلومات ورکول کیږي. البته د افغان او کوریا د ځوانانو ترمنځ چې کوم مشابهتونه دي او ممکن څه فرقونه هم وي په دې باره کې به هم معلومات ورکول کیږي، خو زیاتره یې په هغه شباهت باندې دوی غږیږي او هغه کوم شباهت چې د دوی ترمنځ دی معلومات ورکول کیږي. نو زو یو څو تصویرونه تاسې وګورئ د دغه پروګرام، بیا هم زموږ سره اوسئ. افغان کوریا انسټیټیوټ کې د کوریا هیواد فرهنګي مرکز پرانیستل شو. دغه مرکز نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کاري چارو مرستیال سید عبدالکریم هاشمي او د افغانستان لپاره د کوریا هیواد سفیر لخوا افغان کوریا د فني او حرفه‌ایي زده کړو انسټیټیوټ کې د پټۍ په پرې کولو سره پرانیستل شو. د یاد مرکز د پرانیستې پر مهال د افغانستان لپاره د کوریا هیواد سفیر افغانستان د کوریا یو ښه دوست هیواد یاد کړ. زیاته یې کړه چې افغانان او کوریایي خلک زیات ګډ مشترکات لري. نوموړي وویل چې په دې مرکز کې د کوریا هیواد اړوند معلوماتي کتابونه، سریالونه او سندرې لیدونکو او زده کړیالانو ته د نمایش لپاره ایښودل شوي دي. د کوریا سفیر همدارنګه وویل چې د دې مرکز له لارې به د مسؤلو کسانو لخوا د کوریا هیواد اړوند مخکینیو ستونزو او اوسنیو پرمختګونو په اړه لیدونکو سره معلومات شریکیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کاري چارو مرستیال سید عبدالکریم هاشمي د خپلو خبرو په ترڅ کې له افغانستان په ځانګړې توګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره د دوست هیواد کوریا له مرستو او افغان کوریا انسټیټیوټ کې د یاد هیواد د فرهنګي مرکز جوړولو په پار مننه وکړه او د دې مرکز جوړېدل یې د دواړو هیوادونو د فرهنګي نظریاتو د تبادلې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ. ښاغلي هاشمي زده کړیالانو ته په خطاب کې وویل چې موږ باید له تیرو وختونو او ناخوالو څخه په تجربې باید خپل راتلونکی ښه جوړ کړو او له هر فرصت څخه په ګټنې خپل ځان او ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځو. افغان کوریا د فني او حرفه‌ایي زده کړو انسټیټیوټ مسؤل میر جلال الدین هشام بیا وویل چې دې مرکز څخه د انسټیټیوټ له محصلینو پرته نور ځوانان او هیوادوال هم کولی شي لیدنه وکړي. د ویلو دې وي چې افغان کوریا د فني او حرفه‌ایي زده کړو انسټیټیوټ 2004 زیږدیز کال کې د کوریا هیواد په مرسته جوړ او تر دې مهاله ورڅخه تر 9000 زیات هیوادوالو د فني او حرفه‌ایي زده کړو په برخه کې فراغت پاڼې ترلاسه کړي دي. دیگه نفرات خواهد رئیس نشرات مراجع اکدس بزن صدیقی سبیه بس تمام کار من نشرات دقت نکنید مویز تمام نشرات ما هم اکدس بزنیم بسم الله الرحمن الرحیم. دغه پرانیست غونډې په لړ کې د سویلي کوریا سفیر د هیواد د تکړه سندرغاړي احمد ظاهر یوه مشهوره سندره هم زمزمه کړه. Pena ve sama ishkam azam alina
آلودش خودمم سلطان قلبم تو هستی در واج خواهیدم شکستی حیمان یاری من ببستی چشم دارم سلطان قلبم تو هستی در واج خواهیدم شکستی حیمان یاری من ببستی چشم دارم. تشکر. د غونډې په ترڅ کې د دغه پروګرام په هکله ځینو ځوانانو او زده کړیالانو خپل وړاندیزونه او پوښتنې مطرح کړي. و بسیار خوشحال هستم از اینکه حمایت کوریا را داریم در این عرصه و انشاءالله که این کمکات ادامه داشته باشد و بتوانند جوانای زیادتری از این خدماتی که اینجا ایجاد است از اونها استفاده کنند. بازم بسیار زیاد تشکر هستم. قدرمن لیدونکو، ما سره د افغان کوریا له لوري چې کوم پروګرام په لاره اچول شوی او یو تن ګډونوال را سره دی، دوی سره به وغږېږو. تاسو مهرباني وکړئ غږ معرفي کړئ. سلامونه لیکي تاسو او تاسو ګرانو لیدونکو ته. عبدالمتین افغانم، یو تن د افغان کوریا فني او حرفوي انسټیټیوټ محصل د نلدواني په بخش کې. ډېر ښه. څومره وخت کېږي تاسې دلته زده کړې کوئ؟ تقریبا 9 میاشتې پوره کېږي چې موږ دا پروسه د 9 میاشتنۍ ده چې 7 برخې لري: انجینري، ساختماني، برقي، خیاطي، انګلیسي، کمپیوټر، نلدواني، دا بخشونه لري. او څومره وخت به نیسي؟ البته دا ټولې برخې یو شان وخت نیسي که نه مختلف دورې لري؟ د خیاطي برخه ده 6 میاشتنۍ ده چې 2 برخې 2 دورې فارغوي، او دا نورې دورې چې دي دا 9 میاشتنۍ دي. لکه انجینري. دا پروګرام څومره ګټور دی او د دې هغه اهمیت او ارزښت به څه کوي؟ د دې پروګرام مهمه موضوعات خو ډېر جالبه وو، لکه څرنګه چې موږ ته حرفوي زده کړې راکوي. همدارنګه د کوریا دوست هغه خپل فرهنګي تمدن او کوم څه چې دوی هغه موږ ته دلته وروسته له دې نه راښیي او د دوی له ژبې سره بلدتیا پیدا کوو. نو یو ډېر ښه مثمر او یو ډېر ښه سیمینار او دا زده کړې یوازې په افغانستان کې دي که نه د هېواد بهر هم دي؟ د هېواد بهر هم حرفوي زده کړې ډېرو مناطقو کې کېږي، په کشورو کې کېږي. خو نو دلته هم د افغان کوریا کوم سفیر سره راغلی و، د دوی په مرسته سره دا دایر شوي دی، موږ زده کوو. او نورو زده کوونکو سره پیغام څه دی؟ مثلا چې هغوی بېکاره دي یا نفوذګار دي او غواړي چې حرفوي زده کړې وکړي. نورو ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې دوی هڅه وکړي، کوشش وکړي د خپل وطن د بیا رغونې په کومک وکړي، یعنې حرفوي او فني زده کړې ترسره یې کړي. او هغه مراکز چې په دوی ته فعل حال چمتو دي، لکه افغان کوریا او ځینې نور هم داسې، دوی هم مثلا دې کې حرفوي زده کړې ونیسي او پیل یې کړي او آینده خدمتګار واوسي او یو کسبي کارګر واوسي، ځکه چې زموږ په وطن کې نسبتا کسبي کارګران ډېر کم دي او وکولی شي ښه کارونه ترسره کړي. د دې انسټیټیوټ دغه زده کړې څومره مؤثرې او څومره اغېزمنې دي؟ تاسو به څومره مرسته کولی شي؟ ډېر مؤثر دي، لکه څرنګه چې ما مخته وویل چې اکثریت کارګران چې دي په دې جامعه کې فعلي کسبي نه دي. نو دلته چې کوم زده کړې موږ کوو هغه کسبي دي، له هره لحاظه له هره خوا موږ ته بهترین شکل سره زده کول کېږي او یو ښه کار یعنې په مخ بیایي چې له کومه مشکله سره آینده کې هغه کومه پروژه چې موږ ته یې کوو نسو مواجه. یو ډېر فارغ شي څومره د کار امکانات وي، څومره چانس وي؟ نسبتا د کار زمینه خو ډېره وي، ځکه چې کله چې موږ یو مربع ته ورځو د کار لپاره، نو هغوی چې کله پوه شي چې موږ کسبي کاران یو په ښه شکل سره مې زده کړې دي، نو هغه امتیازات لومړنۍ موږ ته راکوي، یعنې د کسب په اړه د کوم کار چې دوی کوي. او په خپله د دوی د خوا نه څومره د زده کړو نه علاوه د کار زمینه مساعدېږي؟ خپله دوی مثلا تاسې معرفي کوي یا په خپله ګرځئ بې سرنوشته؟ دوی یوه برخه لري په خپل انسټیټیوټ کې د جاب سروس په نامه چې هغه هم کله ناکله موږ ته د زمینه د کار مساعدوي،
ځینې فابریکې راځي، ځینې پروژې دلته راځي او دوی سره خبرې کوي. بیا د دوی له طریقه موږ هغو ځایو ته هم ځو او نور نسبتا موږ په خپله بازاریابي یو شی کوو د کار لپاره. دلته ډېر موفقه شاګردان هم اوسېدلي تر فعل حاله، یعنې ګروپونه یې جوړ کړي دي، ګروپکي کار کوي، څو نفره وي. په مجموع کې څومره زده کوونکي دي دلته په کومو برخو کې؟ مجموع کې زده کوونکي د انجینري ساختماني، انجینري برق، خیاطي او انګلیسي، کمپیوټر، نلدواني، ولډینګ په برخو کې دي. تقریبا 300 نفره دي. ډېره مننه شوبده. تاسو مننه. قدرمنو لیدونکو، دا ډول له نورو ځوانانو سره هم مرکې لرو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه زموږ سره اوسئ. قدرمن دوستانو، دغه پروګرام یو بل ګډونوال را سره دی. تاسو مهرباني وکړئ. مننه. خیر صاحب، زما نوم عبدالمسیح ده. د انسټیټیوټ د افغان کوریا یو پایز د نلدوان. تاسو نلدواني؟ بله، یو بخش نلدواني، فلزکاري، ارکندیشن، مرکز ګرمي ده شامل. ډېر ښه. دا پروګرام په اړه که ووایئ چې دا څومره اغېزمن دی، څومره تاسې په دې هکله باندې پوهېږئ او څومره به ګټور وي؟ والله ګټوره، خو ډېره ګټوره ده. په دا رشته کې ډېر ښه رشته ده. نور خلک ته مونږ وایي که راسي دا رشته یې ووایي، مسلکي رشته ډېر ښه رشته ده. بله. او کوم معلومات تاسو ته درکول شو خصوصا د کوریا او د افغانستان ترمنځ څه مو د دوی ترمنځ واورېدل، څه مو ولیدل چې هغه مثلا یو شان دي یا څه فرق لري سره؟ نه، ټول نور یو شی دي. درسونه د هغه ځای دغه ځای وایي، ټول یو شی دي، اتفاق نه لري. نور یوازې تاسې دغه نلدوانۍ بخش کې زده کړې کوئ که نه کوریایي ژبه هم زده کوئ؟ نه، کوریایي ژبه زده نه کوي. انګلیسي ده، کمپیوټر ده، موږ ته تدریس ورکوي. بل بازاریابي ده. بله. او څومره وخت کېږي تاسو دلته راغلي او څومره وخت به ونیسي دغه کورس تاسې؟ دا کورس که دا یو کال ده، 9 میاشت، او یو فارغ 4 میاشت مخته فارغ رایي کله هغه 4 میاشتو. دا که مونږ کې یو کال ده. بله. یو کال وروسته فارغ شئ، د کار زمینه څومره مساعدېږي که په دې هکله ووایئ؟ د کار زمینه، خو کار زمینه ډېر ښه کار ده. نور بازار کې کار ده شته. مونږ خپل هم دفتر هم ورته ځان ته جوړ کړی یم، او یو 6 نفر شریک یو، دفتر هم جوړ کړی یم. بله. ډېر ښه. او خپله د دغه ستاسې د ادارې د خوا نه تاسو ته د کار کولو زمینه مساعدېږي که نه بیا په خپله تاسې ګرځئ کار پسې؟ وخت او خپله ورکول کار د شان ورکول، اوس کار نه ورکوي. اوس به فارغین ډېر شوي، ځکه حتما څومره چې فارغین ډېرېږي هغومره د کار زمینه هم کمیږي. بله، فارغین که زیاتېږي بیا کار زمینه هم لغانده کمیږي. او تاسو چې دغه دفتر جوړ کړی دی باید نورو ته مثلا د کار کولو زمینه مساعدوئ که نه؟ او بله، موږ ویلم کار پیدا سي، نور شاګردان صنفیان موږ دي، ټول ته غواړو که موږ سره همکاري وکړي. ډېره مننه. مننه. خیر. قدرمن دوستانو، د دوی خبرې مو واورېدې، نو یو بل تن سره مرکه لرو. هیله ده چې د دوی خبرې هم واورئ او وګورئ. ما سره تر څنګ دلته یو بل ځوان ولاړ دی چې دوی سره به هم وغږیږو. بسم الله الرحمن الرحیم. یک تا اشتراک کننده نلدوانی بخش چیز هولدینگ، یکی از مسافرین کاپیسا هستیم. اینجا ما نلدوانی را پیش میبریم. میخواستیم از این یک دستاورد پیشرفت به وجود بیاریم. بسیار خوشحال هستیم که از این انجینرهای موفق افغان کوریا فارغ میکنه. ډېره مننه. قدرمن دوستانو، د دوی خبرې هم واورېدې. ډېر ښه پروګرام په لار اچول شوی دی. د خپله د افغان کوریا انسټیټیوټ د ادارې له لوري نه په خپله د کوریا د جمهوریت سفیر هم دلته ګډون لري او موږ به د هغوی سره هم مرکه ولرو. دوی یو پروګرام په لار اچولی. البته دا پروګرام په مجموع کې فرهنګي اړخ لري، خو دلته د دغه بېلابېلو برخو زده کوونکو برخه اخیستې ده او دوی هم دلته ګډون کړی دی. دوی ته معلومات ورکول کېږي د افغان او د کوریایي ځوانانو ترمنځ چې کوم شباهت دی، خصوصا دغه فرهنګي بخش کې، نو معلومات ورته ورکړل شو او د لا مرستو د دوام سینه یې وډبوله. نو موږ به دوی سره هم مرکه ولرو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو نړۍ د خپرونې قدرمنو مینوالو، لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې تاسو ته ویل، ما سره د کوریا د جمهوریت لوی سفیر میلمه دی، نو دوی سره مرکه لرو.
Thank you for giving your time for غلی us. سفیر ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې کولو وخت راکړ. مننه، دا زموږ لپاره د ویاړ ځای دی. تاسو په افغانستان کې د ځوانانو لپاره په کومو برخو کې مرستې کړي یا یې کوئ؟ The youth of Afghanistan موږ په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو سره مرستې کړي. د تعلیم زمینه مو ورته برابره کړې. موږ په افغانستان کې 40 ښوونځي جوړ کړي دي او همدا اوس په هرات ولایت کې د 2 ښوونځیو په جوړولو کار روان دی. موږ د انجونو د زده کړو د ودې لپاره ډیر کار کوو. دا ځکه چې نجونې کولی شي چې په راتلونکي کې استادانې شي ترڅو کورنۍ په خلاص مټ خپلې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. دغه راز موږ د روغتیا په برخه کې هم مرستې کوو او په کاري ساحه کې مو مساوات ته پاملرنه کړې. همدا اوس مو په کابل پوهنتون کې د دوی لپاره د ماسټرۍ پروګرامونه په نظر کې نیولي دي. female students, and when parents in some conservative area, د ننني پروګرام د ارزښت او اهمیت په هکله که راته ووایاست. the Korea Corner نننی پروګرام مو د کوریا کارنر په نوم د یو فرهنګي مرکز پرانیسته وه چې له دې وړاندې مو یو مرکز په کابل پوهنتون کې پرانیستی و. موږ مجلې او کتابونه چمتو کوو ترڅو تاسو د کوریا او د کوریا د حکومت په اړه معلومات ولرئ. تاسې ولې ضرورت لرئ چې د کوریا په اړه یو څه معلومات ترلاسه کړئ، ځکه چې افغان ځوانان هم د نورې پرمختللې نړۍ په شان ښه راتلونکی جوړولی شي. په میلیونونو خلک مو وژل شوي، بیا وروسته په پښو ودرېدو او مترقي شو. موږ له سخت کار او زحمت نه وروسته په دې وتوانېدو چې په دغو ستونزو برلاسي شو او حل یې کړو. بالاخره تعلیم ته مو مخه کړه او د پرمختګ پر لور روان شو. زه فکر کوم چې افغان ځوانان هم کوریایي ځوانانو په څیر کولی شي په شته ستونزو برلاسي شي او حل لاره یې راوباسي. افغانان ډیر ځیرک او روښانفکره خلک دي. افغانستان داسې طبیعي زیرمې لري چې کوریا یې بیخي نه لري. که د افغان ځوانانو کاري وړتیا او ځیرکتیا وګورو له کوریا زیاته ده. که کوریایان په کمو امکاناتو او استعدادونو سره د تمې خلاف پرمختللي کارونه کوي نو افغانان هم وړتیا لري او دوی هم کولی شي او دغه کار د ځوانانو دی. زما هیله دا ده چې افغان حکومت د دې ټولنې ځوانانو ته لا نوره پاملرنه هم وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسي. Afghanistan has a lot of natural resources. What is the similarity between افغان او کوریایي ځوانانو ترمنځ شباهت څه شی دی؟ which we do not have. زما په اند د نړۍ په هره برخه کې ځوانان سره یو ډول دي. ما مخکې هم د افغانستان او کوریا د خلکو شباهت په هکله خبرې کړې وې. که موږ راشو د ځوانانو بحث ته نو ځوانان خپلې ځانګړې هیلې او خوبونه لري. کله چې ځوانان وپوښتي څه غواړي چې شي نو دوی پوخ عمر خوښوي. نو زه غواړم چې ځوان واوسم ځکه چې ځوانان لوړې هیلې لري او د پاخه عمر کسان ډېرې موخې نه لري هغه چې ځوانان یې لري. ځوانان لوړې هیلې لري. که چیرته دا هیلې په حقیقت بدلې شي نو د دوی په ژوند کې مثبت بدلون راتلی شي. ځوانان باید خپلې هیلې له لاسه ور نه کړي او خپله روحیه باید لوړه وساتي چې راتلونکی یې ښه شي. Achieve their goals. تاسو د افغان ځوانانو لپاره په راتلونکي کې څه پلانونه لرئ؟ The general quality. موږ افغان ځوانانو سره د زده کړو په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوو ځکه چې تعلیم د کوریا په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دی او تعلیم د یو شخص په بریا کې زیات مهم دی. د تعلیم لپاره عمر مهم نه دی. تعلیم د بدلون لامل ګرځي. افغان ځوانانو ته یې خپله ټولنه زیات ضرورت لري. که دوی تعلیم وکړي نو د مثبت بدلون لامل ګرځېدای شي. کوریا به د افغان ځوانانو سره د تعلیم، روغتیا او بشري مرستو په برخه کې خپلې مرستې جاري وساتي. For a better future. بیا هم د وروستۍ پوښتنې په توګه که تاسې د افغان ځوانانو د وړتیا په اړه خپل باور او نظر څرګند کړئ. افغان ځوانان ډیر حیرانونکي، مستعد، ځیرک او ژمن دي. کله چې زه د افغانستان کوم ولایت ته ځم نو د ځینو ښوونځیو نه لیدنه کوم، که هغه لومړني یا منځني وي، که هغه پاخه دیوالونه ولري او که هغه د خیمو لاندې زده کوونکي درس وایي. نو زه د زده کوونکو نه پوښتنه کوم چې تاسو لوبې خوښوئ که زده کړه؟ هغوی له ځنډ پرته راته وایي زده کړه خوښوم.
که په نړۍ کې له هر چا نه دا ډول پوښتنه وکړې نو درته وبه وایي چې لوبې خوښوم. حتی موږ هم لوبو ته ترجیح ورکوو، مګر افغانان د زده کړو ډیر لیوال دي او دا د افغانستان راتلونکي لپاره لویه هیله ده. همداراز کله چې زه د افغانستان زده کوونکو څخه پوښتنه وکړم چې تاسې څه ویل لرئ، ټول لاسونه اوچت کړي او غواړي چې خپل فکر له موږ سره شریک کړي، نو ویلی شم چې دوی ډیر زیرک او د زده کړو سرسخت لیوال دي. تاسو نه ډیره زیاته مننه. تاسو نه هم زیاته مننه. قدرمن دوستانو، دا وه د ځوانانو نړۍ خپرونه. هیله ده چې خپرونه مو خوښه شوې وي. بېلابېل معلوماتو په دغه کې تاسې مرکې واورېدې او ومو کتلې چې ځوانان دلته څومره وخت کې زده کړې کوي او څنګه زده کړې کوي، په کومو برخو کې زده کړې کوي. تاسې ولیدل چې د نلدوانۍ په برخه کې هم دلته زده کوونکو ته زده کړه ورکول کېږي. بله دا چې له افغانستانه بهر هم دوی ته زده کړې ورکول کېږي، یعنې کوریا هېواد ته هم ځینې زده کوونکي د زده کړو لپاره لیږل کېږي. نو دا پروګرام ډېر تمرکز یې په فرهنګي اړخ باندې و. بیا هم دلته ډېر چارواکي راغلي وو چې په دغه پروګرام کې ګډون کړی و او بېلابېل معلومات یې ورکړل. تاسو نه هم ډېره مننه چې دا پروګرام مو تر پایه ولیدو. نو زموږ دا خپرونه تر دې ځایه وه، تر بلې هغې د الله په امان.